لله و انا الیه راجعون. او لطیف لالا ته جنت فردوس او دغه ټول کورنۍ او بازماندگانو او ټول پښتنو ته عظیم صبر غواړم. بالکل جناب. لطیف لالا واقعا څنګه چې موږ ورته لالا وایو یا موږ ورته دغه د مشر خطاب ورته کوو، د دونه یو پوه شخصیت حقوقدان و چې که داسې درته ووایم چې په دغه سیمه کې په دې په کچه باندې په دې حقوقو کې څوک پوهه نه لرله، یعنی باور به نه راځي. هغه څوک لطیف لالا پیژنده چې د سره اقلان نږدې ورسره نجیب لالا مخکې دنه چې په افغانستان کې د شهروستړي کودتا وسي دی راغلی و کابل ته، او دی په کابل کې 6 میاشتې پاتې سو. په هغه وخت کې ما د سره وزیر اکبر خان کور کې و دی، هلته ما د سره لیدنه وکړه. 3 ځلې مې ورسره ولیدل. نو ته خو به نن ډېر دردونکې لهجې به لمحې به تېرې محترمه، ځکه تا ورسره لیدلی شوي. 3 ځلې مې ورسره ولیده. په دغه 3 ځلو کې که درته ووایم چې د ده دغه مجلس نه سړی نه مړېدی. دونه یو واقعا یو مجلسي سړی و، واقعا پوه سړی و، واقعا سیاسي قدر و، سیاسي پوهه یې لرله، حقوقو کې ډېر سخت قوي برجسته سړی و چې دا خبرې به دې ورسره شروع کوي. دا دونه یو پوهه یې لرله چې دا ته یې اتومات لوستلې، او دا به یې درته ویلې چې ته د کومې ادارې سړی، دونه یو پوهه یې لرله. په هر صورت سره په وطن مین سړی و، په قام مین سړی و، په تاریخ مین سړی و. او کوم هماغه وخت نه چې زما په یاد ده، دی د پنجابي ضد سړی و. دی چې راغلی و افغانستان ته، او بیا دی همالته و چې کودتا وسوله، دی همالته و چې دغه د افغانستان وضعیت لږ نور هم بحراني ته لاړی. دی 6 میاشتې هلته و. که درته ووایم چې لطیف لالا غوښته چې یو انقلاب را شروع کړي په هغه وخت کې په دې پنجابیانو باندې، خو زموږ وسه ډېره موږ ضعیف شوي وو، ډېر موږ اقتصادي پانګه مو ډېره ضعیفه وه، او نظامي ډګر کې هم زموږ لاس ډېر بند سوی و. ولې چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه د شانوستړي کودتا پسې هم د کاجبې لاس و، روسانو او امریکایانو، یعنی کلینټون او دا خلکو لوبه یې داسې ډیزاین کړله چې باید ډاکټر صاحب نجیب باید سقوط وکړي. حتی د ریګن او د ګرباچوف ناستې داسې یو حالاتو ته راورسولو چې هغوی غوښته چې افغانستان د تروریزم مرکز باندې مبدل سي. او دغه د مشي مصالحه ملي چې دا پروګرام د ملل متحد لوري بریا ته تقریبا رسېدلی و، دا یې هم چې ناکامه کړله. دغه 2 قوي استخباراتي کړۍ وه چې په افغانستان کې دا پروسه یې ناکامه کړه. نه غوښته چې افغانستان په هغه عظمت باندې چې دوی نظامي قوه لري دا پاتې سي. ولې دوی ډار لروده د نظامي قوه نه، او دوی د دغه سکاټ او د لوناوي چې روسانو موږ ته راکړې وه، او بیا لاړل د پنجابیانو د استخباراتو سره روسانو یو بلې معاملې ته. په دغه وخت کې لطیف لالا راغی کابل ته، او لطیف لالا په کابل کې د ډاکټر صاحب نجیب شهید نه غوښتنه کوله چې که چیرې 11,000 میله سلا او یو څه اقتصادي کومک ما سره وکړي، زه د پنجابي په وړاندې نور پزې ته راغلی یم او درېږم د ده په وړاندې. ډاکټر صاحب نجیب د خدای جنتونه نصیب کړي، یعنې ډېر فکر کوه چې که چیرې دغه شي ته زه لاس واچوم دا وضعیت نور به هم خرابه سي. خدای 6 میاشتې په کابل کې پاتې سو. یعنې هغه ورځ چې دی بیرته پاکستان یا پېښور ته ته، ولا په بله چې د ده دغه ناامیدي چې ما ولیده، یعنې اوس هم د ده دغه هغه ناامیدي مې چې را په یاد سي، ولا اوس مې هم راته ژړا راځي. واقعا د یو په وطن پاک سړی و، ډېر په وطن په دې قام مین سړی و. بیا خو دغه 26 تلین کې چې دا د ډاکټر صاحب نجیب شهید موږ دا تلین په زوم لارې نه دغه کوو، دی وویل چې ولې نه زه غواړم چې دغه برخه واخلم. بیا په تعصب سره دی بیچاره هغه د ټلیفون هغه د نوې ټکنالوژي ورته نه عیارېده، او دی و اواز یې په هر صورت سره بیا نظیف لالا برخه واخیستی او منظور پښتین برخه واخیستی. ګرچې ګیلمن هم هغه بیچاره
ګیلمن مې یو څوک مړ و وزیرستان ته لاړی مګر لطیف لالا واقعا د پښتنو قام د دغه پښتون قام یو ښکلی ستوری و د غیرت ستوری و د میړانې ستوری و او د افغانیت ستوری و د ازادۍ ستوری و زه بیا هم وایم چې پروردګاره دغسې پښتانه ای کاش کې د زیات په دې قام کې د پیدا کړی وای خو دا چې څنګه وویشتی زه یوه خبره به زه تاسو سره وکړم ولې دی تر اوسه ژوندی پاتې سو ولې دغه استخبارات د پاکستان ولې په هغه وخت چې دی بیرته د کابل نه راغی او دی منډه کوي مګر پوهېږئ استخبارات د پاکستان دغه پنجابیان دغه خلکو هر څه په یو پروګرام کوي دی په هغه وخت کې ونه ویشتی په هغه وخت کې ترور نه کوي اوس پیدا چې اوس یو نوی تحول ته دی لاس اچوي یو دغه شخصیتونه چې بندي کېږي او دی خلاصوي او دی کولی شي چې یو مثبت تحول ته لاس واچوي دغه پښتانه د غلامۍ حالت نه وباسي همدغه دی چې په دې وخت کې بیا یې ګورئ په خپل عزیز یې وویشتی په خپل پښتون یې وویشتی د کوم ځای کې وویشتی بیا هغسې یو اداره کې وویشتی چې هلته یا څنګه دغه سړی د سلا سره ور داخل سو نو بناء هماغه د دغه پښتنو یو عظیم غر غوندې انسان ونړېدی موږ ټولو پښتنو ته صبر جمیل غواړو او ټولو باندې دا غږ کوو چې پښتانه که په لر یاستئ که په بر یاستئ تر څو چې یو موټی نه شئ دا د خپل مشرانو سره ونه درېږئ دغه منظور پښتین غوندې شخصیتونه نور هم درکې زیات نسي د دغه وطن د دغه جغرافیا د دغه معدنیاتو د دې پاکو اوبو د دې ځنګلونو خوراک لکه چې ستاسې خوله کې او ستاسې قسمت کې نه وي ولې کله پنجابی راځي او کله ایرانی راځي او کله روس راځي او کله امریکا راځي دغه ټوله لوبه په دې سیمه کې زما او ستا په دې معدنیاتو او په دې جغرافیا باندې دی نو پښتانه ته فقط د خدای له درباره یووالی غواړم یو سیال ژوند غواړم او یو عظیم صبر غواړم او یو ملي قیام ته ژمن پښتانه غواړم چې نور پنجابی په پنجاب کې کینی او دغه قام عزت ناموس او وینه خوندي کی کنه زمونږ وینه مبادی او زمونږ وینه دوی داسې تویوي لکه اوبو غوندې زمونږ انسانان داسې وژني لکه حیواناتو غوندې او زمونږ د سیاستو او عزت باندې داسې لوبې کوي چې ولاکه یعنی په چرګانو باندې دغسې لوبه سړی نه کوي نو خدای مو ډاکټر صاحب څه به درته خدای دې دغه پښتون قام ته دغه همت ورکړي چې د لطیف لالا لاره او هغه مبارزه یې تعقیب کړي ژوندي او بریالي اوسئ خدای مو ارامه لره